څانګې لاړې کې جاوید روانېږي، څانګې بیا له پاسه تور لونګ ورېږي. څانګې لاړې کې جاوید روانېږي، څانګې بیا له پاسه تور لونګ ورېږي. څانګې اوس ایله له غاره را بهر شوم، څانګې سترګې مې رڼاو ته برېښېږي. څانګې زړه به د جهان وي دردولی، څانګې درد به دې په زړه کې نه ځایږي. څانګې دا سترګې د خوب پسې ړندې شي، څانګې دا سترګې د خوب پسې ړندې شي. څانګې دا چې ستا په لاره کې غوړېږي. څانګې زه په کور دننه مسافر یم، څانګې لاره په مزه مزه ختمېږي. څانګې یاد باندې مې څه بلا لوېدلې، څانګې یاد باندې مې څه بلا پرېوتې. څانګې ګوره خپل خوبونه مې هېرېږي. څانګې څوک به مرور څوک به پخلا وي، څانګې څوک به مرور څوک به پخلا وي. څانګې یو زړګی به چا ته رسېږي. او څانګې دومره مې د خاورې خوند اخیستی، څانګې دومره مې د خاورې خوند اخیستی. څانګې خوند مې د خولې خاورې کېږي. او څانګې بیا د عناصرو جنگ روان دی، څانګې بیا د عناصرو جنگ روان دی. څانګې بیا مې وخت لاسونو نه رژېږي. او څانګې دړ ته د تصنیم رګونه خاندي، څانګې دړ ته د تصنیم رګونه خاندي. څانګې دا رنځور د دغسې رنځېږي، څانګې دا رنځور د دغسې رنځېږي. د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه. الله تعالی دې وکړي چې دغه اختر زموږ او ستاسو په ګران هیواد افغانستان کې د سولې او امن زیری وي. قربانۍ او د حاجیانو حجونه دې د الله تعالی په دربار کې قبول شي. د دوی د عبادات په برکت دې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سوله راشي. قدرمنو لیدونکو، د نیکمرغه لوی اختر ځانګړې اختریزه مشاعره ده. دلته مو د هیواد له ګوټ نه د ادب او د قلم خاوندان راغوښتي دي. د دوی شعرونه به اورو، د دوی ترنمونه به اورو. هیله ده چې د خپرونې تر پای شیبو پورې راسره ملتیا وکړئ. د خپرونې پیل به له محمود دلګیر نه کوو. محمود دلګیر ته بلنه ورکوو. مهرباني په لاسونو پړکای ونازوئ. سلام، مینه، درنښت او د اختر مبارکي تاسو ټولو شاعرانو ملګرو ته او د تلویزیون له لارې ټولو وطنوالو ته وایم. هیله لرم چې د خوشحالۍ اختر مو د سولې اختر مو وي. سراغ صاحب یو څو بیتونه دي او بیا یو غزل دی. څوک مې احساس کړه د دې خپل زړه د داغونو شاته، څوک مې احساس کړه د دې خپل زړه د داغونو شاته، لکه تیاره وړاله ده د څراغونو شاته. زما غږونه لکه لمر شوه اوس مې نه ویني څوک، زما غږونه لکه لمر شوه اوس مې نه ویني څوک. زه ودرېدلی یم د خپلو اوازونو شاته. زما څېره کې د رنګونو ته هم مخ ورکړی، زما څېره کې د رنګونو ته هم مخ ورکړی. نقاشه څه شی به ترسم وي د رنګونو شاته. او دلګیره دلته شک کوه او یقین هېڅ مه کوه، دلګیره دلته شک کوه او یقین هېڅ مه کوه. څه نااشنا غوندې څېرې دي د مخونو شاته. غزل دی سراغ صاحب. سترګو مې زړه کې ستا نه غیر کوم نظر نه دی پریښی، سترګو مې زړه کې ستا نه غیر کوم نظر نه دی پریښی. ستورو تر اوسه خپله سیمه کې لمر نه دی پریښی.
ته چیرته لاړې چې نه دشته کې نه سمه کې یې ته چیرته لاړې چې نه دشته کې نه سمه کې یې ستا په تپوس پسې مې بېټه کور نه دی پرېښی په کوم سبب چې دې پرېښودی و همغه سړي ترنک صاحب په کوم سبب چې دې پرېښودی و همغه سړي ستا د جمال انځورولو هنر نه دی پرېښی نن د غلام له خولې خندا دغه خبره راوړه نن د غلام له خولې خندا دغه خبره راوړه اوس باچایي کوه په دوی کې د سر نه دی پرېښی او موږ د غزل نزاکتونه شرمولی نه دي ډاکټر صاحب موږ د غزل نزاکتونه شرمولی نه دي یاران که هر څه وایي موږ یې جوهر نه دی پرېښی دنیا راپورته شوه د امن په غوښتو مې وژني دنیا راپورته شوه د امن په غوښتو مې وژني قصور مې دا ده چې ما ذهن کې شر نه دی پرېښی او دلګیره ما ستا د لرلو شکرانې کړي دي دلګیره ما ستا د لرلو شکرانې کړي دي ماښام مې نه دی پرېښی یار ما سحر نه دی پرېښی ډېره مننه له محمود للګیر نه زښته زیاته مننه حمزه بابا وای چې د لسترګو پرېوتلی یم چې د لسترګو پرېوتلی یم ایله د زړه ته رسېدلی یم عشقه د پوهې نه هم ستا اوچت عشقه د پوهې نه هم ستا د اوچت داسې مقام ته رسېدلی یم او دا څه مقام دی چې زه خیال کومه دا څه مقام دی چې زه خیال کومه نه چېرته تلی نه درغلی یم نه چېرته تلی نه درغلی یم محمد الیاس مظلومیار راغواړو محمد الیاس مظلومیار صاحب ستړی مو شه اختر دې مبارک شي ډېره زیاته مننه سراغ صاحب په لومړي سر کې تاسو ته او د مشران جرګې تلویزیون ټولو تخنیکي همکارانو ته درنو لیدونکو ته سلام مینه درنښت او لوی اختر ورته ډېره زیاته مننه څه مو چې راوړي مهرباني مننه یو غزل ده خدای دې کړي چې تاسو د خوښې وړ وګرځي د چنار له وجود جوړ ورته تابوت دی د چنار له وجود جوړ ورته تابوت دی یو زرین لاش پکې پروت لکه یاقوت دی د چنار له وجود جوړ ورته تابوت دی یو زرین لاش پکې پروت لکه یاقوت دی د وطن د معشوقې شال ساتلی د سپېڅلي شهید دغه لوی ثبوت دی د وطن د معشوقې شال ساتلی د سپېڅلي شهید دغه لوی ثبوت دی او ستړي شوې مرغۍ ټولې ورته راشي ستړي شوې مرغۍ ټولې ورته راشي زرغون شوی د چیني په خوا کې توت دی او لولپه سترګې دې ډکې دي له مینې چې ښایست دې برابر د زمرد دی لولپه سترګې دې ډکې دي له مینې چې ښایست دې برابر د زمرد دی د الیاس د قلم حسن به پرې اوري په سجده مې د زړګي جومات کې بت دی د چنار له وجود جوړ ورته تابوت دی یو زرین لاش پکې پروت لکه یاقوت دی یو بل غزل ده خدای دې وکړي چې تاسو د پام وړ وګرځي ژوندون څه دی الحذر دی اضطراب دی ژوندون څه دی الحذر دی اضطراب دی دا مین زړه مې تازه په یو ګلاب دی ژوندون څه دی الحذر دی اضطراب دی دا مین زړه مې تازه په یو ګلاب دی د شفق لاسونه تاوله راغه د شفق لاسونه تاوله راغه تورو سترګو نه د شپې روان دریاب دی او د یون وخت کې په ځان نه پوهېدم ځکه د یون وخت کې په ځان نه پوهېدم ځکه رالیږلی مې صنم راته ځواب دی او ستوري بیا خاندي د لوی اسمان په غیږ کې ستوري بیا خاندي د لوی اسمان په غیږ کې د سپوږمۍ د ځنې خالي انتخاب دی اناري غومبري ساتله تور داغه ښکلول یې هم ګناه دی هم ثواب دی اناري غومبري ساتله تور داغه ښکلول یې هم ګناه دی هم ثواب دی په ورغوي کې بله ډیوه ژوند کړي الیاس دغه نوښت کړی لا جواب دی الیاس
دغه نوښت کړی لاجواب دی. ډېر زیاته مننه. جنگ د ګټې تکل نه و کیسه نور ښکارېدله. سعود صاحب وایي جنگ د ګټې تکل نه و کیسه نور ښکارېدله. ماښامی و په میدان کې وینه توره ښکارېدله. او زما غېږ کې سر یې ایښی و جانان په خوب ویده و. زما غېږه کې سر ایښی و جانان په خوب ویده و. د سپوږمۍ په تندي خال و شپه سرتوره ښکارېدله. او څومره هیلې به مې زړه کې اوړېدلې راوړېدلې. څومره هیلې به مې زړه کې اوړېدلې ستا د کلي د غر څوکه مې له کوره ښکارېدله. ستا د کلي د غره څوکه مې له کوره ښکارېدله. له مظلومیار صاحب نه مننه. اوس به ځوان تکړه شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان ته بلنه ورکړو. بیان صاحب مهرباني. چې وفا نشي بریمون صاحب، چې وفا نشي بې وفایي صحیح ده. چې وفا نشي بې وفایي صحیح ده او تا انتخاب د جدایي صحیح ده. چې وفا نشي بې وفایي صحیح ده تا انتخاب د جدایي صحیح ده. او ما چې مې اوښکې پاکولې نو ده ویل چې نه رڼایي صحیح ده. ما چې مې اوښکې پاکولې نو ده ویل چې نه رڼایي صحیح ده. او ما دې د زلفو حیرانۍ ته کتل ځکه مې وی چې حیراني صحیح ده. یو بل بې مطلې غزل دی چې غل خو نو خامخا څه نښه پرېږدي ځان پسې خپل خاپونه مه ورانوه. او ښکلیا تندي ته چې د لاس یو نسي څراغ صاحب، او زما د زړه داغونه مه ورانوه. او پاسویلو به د زړه جمع نشي د سمندر موجونه مه ورانوه. او زه به په بله لاره درشم اشنا رقیب ته وایه پلونه مه ورانوه. او کاڼو خو ماته راکتلي نه دي بیانه کښېنه غرونه مه ورانوه. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه بیان صاحب. له ذبیح الله بیان نه مننه. وایي اختره څومره بختورې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوي نه. کرنک صاحب وایي اختره څومره بختورې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوي نه. بیا هم له ذبیح الله بیان نه مننه. عبدالله تړاو راغواړو. عبدالله تړاو صاحب ستړي مه شئ. خیر راغلاست. اختر مو مبارک شه. څراغ صاحب ستاسو د اختر مبارک سي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. سترګې څو بیتونه دي وایي په ژوند کې کله لوپري کله خواري پکار ده. همدا وسله په دې میدان کې ضروري پکار ده. او ستا ښکلا په یو غزل کې ځایولی نشم. ستا په ښکلا ګلالۍ ډېره شاعري پکار ده. او دلته د هر یو ښکلي سترګې له نازو ډکې دي. تړاوه دې ځای کې په زړونو جواري پکار ده. څلور بیته نور دی وایي درد لري ډېر د زړه چاودونه لکه ته داسې نه. منمه تریخ د مرګ بیلتونه لکه ته داسې نه. او ما ستا با کړي ډېرې شپې د دې نړۍ په غېږ کې تیر مې که وخت مګر ژوندونه لکه ته داسې نه. او زه د لیلا په جدایي لیونی شوی نه یم. زه هم مین یم مجنونه لکه ته داسې نه.
او په ما که نورې ورځې شپې راځي نو ښې دې راشي. ترنک صاحب وایي په ما که نورې ورځې شپې راځي نو ښې دې راشي، یه زمانن زما پرونه لکه ته داسې نه. مننه. ډېره زیاته مننه. څنګه مو خوښه ده چې یو ترنم واورو؟ جاوید حبیب زوی ته بلنه ورکوم. جاوید حبیب زوی چې راشي او ملګرو ته ترنم واوروي. جاوید حبیب زوی. حبیب زوی صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اختر مو مبارک شه. سر کې تاسو ته د مشران جرګې تلویزیون راغلو ګډونوالو او مشاعرې ګډونوالو ته بیا د دې لارې ټول درنو هیوادوالو ته د لوی اختر مبارکي په دې هیله چې رک روغ به یو صحت په جامه به سنبال وي. زه خو ترنم ته آمدم نو خو مخکې د هغې نه یو څو بیته وایم چې که تا ته ډېرو نن د هر رنګ ارادې ضرورت، که تا ته ډېرو نن د هر رنګ ارادې ضرورت، خو ما ته ډېرو د حلالې نفقې ضرورت. چې پرې خړو به شي د زړه د سکون هره دښته، چې پرې خړو به شي د زړه د سکون هره دښته، بیخي اشد دی د زمزمو د پیالې ضرورت. زما په ژوند که ضرورت نو خالق ادا و، زما په ژوند که ضرورت نو خالق ادا و، هغسې ډکه له یارانو د حجرې ضرورت. د اتل صاحب یو شعر دی چې هیله ده چې خوښ مو شي. ستا د مالتا چې راتلم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. ستا د مالتا چې راتلم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. هغه ساعت مې هېڅ له یاده نه ځي، هغه ساعت مې هېڅ له یاده نه ځي، هغه ساعت مې هېڅ له یاده نه ځي، هغه ساعت مې هېڅ له یاده نه ځي. ګرانې له تا چې بېلېدم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. ستا د مالتا چې راتلم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. چې بې کسۍ په غېږ کې ونیولم، چې بې کسۍ په غېږ کې ونیولم، چې بې کسۍ په غېږ کې ونیولم، چې بې کسۍ په غېږ کې ونیولم. بس ژړېدمه ژړېدم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. ستا د مالتا چې راتلم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. هر مازیګر چې با ګودر ته تللې، هر مازیګر چې با ګودر ته تللې، هر مازیګر چې با ګودر ته تللې، هر مازیګر چې با ګودر ته تللې. درته په لار کې ودرېدم ژړېدم، بېنوا راغلم دردېدم ژړېدم. ستا د مالتا چې راتلم ژړېدم،
بینوا راغلم دردېدم ژړېدم د اتل سرې سترګې دې نه لیدلې 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 لکه باران چې ورېدم ژړېدم بینوا راغلم دردېدم ژړېدم ستا د مالتا چې راتلم ژړېدم بینوا راغلم دردېدم ژړېدم بینوا راغلم دردېدم ژړېدم. ډېره زیاته مننه. وای زندگی زما د وس خبره نه ده، زندگی زما د وس خبره نه ده، خو مجبور یم انکار کولی نشم او سلامت ګودر په بیه رانه غواړي، زه سودا د یو چنار کولی نشم. نور محمد بینوا صاحب ته بلنه ورکوو. نور محمد بینوا. ستړي مه شئ حاجي صاحب، نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه. ستاسو دې مبارک وي. بیا هم ټولو ملګرو ته مینه ادب احترامات وړاندې کوم. څراغ صاحب تاسو ته د مشاعرې ټولو ګډونوالو ته، شاعرانو ادیبانو ته او ټولو وطنوالو ته د لوی اختر مبارکي وایم. نو لکه څنګه چې الله تعالی موږ ته په کال کې دغه دوې خوشحالۍ په نصیب کړي دي چې یو کوچنی اختر دی او بل لوی اختر دی. متاسفانه هغسې په خوشحالۍ موږ نشو لمانځلی، په خوشحالۍ نشو تېرولی، ځکه چې دغه وخت دغسې دی چې تاسو یې ګورئ چې زموږ خویندې وروڼه پکې شهیدان کېږي او بچي یتیمان کېږي پکې. نو اختر ته مې یوه ګیله راوړې، مهرباني دعا او کوم. د اختر مالک ته مې یوه ګیله راوړې. مهرباني حاجي صاحب مایک لږ نږدې کړئ. مهرباني. ښه. نو هغه ګیله داسې ده چې ځنه لمحې په اختر کې سړی وژني، ځکه چې دغه یتیمانان تاسې به ګورئ چې مقصد د چا کالي نه وي او د چا څپلۍ نه وي، په غمجن حال باندې وي او هغسې اختر لکه هغه کومه خوشحالۍ چې په اختر کې مناسب دي نشي کولی. نو هغه ته ما ګیله راوړې ده، زه به یو نظم در سره شریک کړم ارشاد. دغسې د اختر په مناسب باندې. وایي اختره یا زمون قاتله وایه څه له راځې، اختره یا زمون قاتله وایه څه له راځې، ستا لاره بېله زمونږ بېله وایه څه له راځې. اختره ته زمونږ په اوښکو لوند بشر نه ګورې، زمونږ د مور او پلار له وینو ډک نظر نه ګورې، ولې زمونږ زړونه غلبیل فرهر نه ګورې، دا زمونږ ویر زمونږ غوغا زمونږ محشر نه ګورې، ستا د سیالۍ نه یو قابله وایه څه له راځې، ستا لاره بېله زمونږ بېله وایه څه له راځې. ستا په راتلو سره مو کلی ښار لمبو واخیستو، تیارې خورې شوې په هر لور اسمان لوګو واخیستو، د وینو رنګ مو دیوالونو هم ویالو واخیستو، هره کوڅه هر یو سړک مو جنازو واخیستو، زمونږ په قتل کې شامله وایه څه له راځې، ستا لاره بېله زمونږ بېله وایه څه له راځې. اختره دا ترخې لمحې به دې تر ژونده ساتم، بیا که راتلې د ګران کابل دروازه بنده ساتم، ستا خوشحالیونه باغي زړونه بې خونده ساتم، د هرې خور د هر یو ورور سا مې پابنده ساتم، وړې مو روحونه اسرائیله وایه څه له راځې، ستا لاره بېله زمونږ بېله وایه څه له راځې.
اختره ته به هم یو وخت په وینو رنګ شي دلته زخمی پر هر هم به بدرنګ شي دلته په خپل راتګ به شیخ پیمان ډیر زر به تنګ شي دلته یا به زمونږ په شان په زړه سخت لکه سنګ شي دلته ژوند کیږي په مشکله وایه څه له راځې ستا لاره بیله زمونږ بیله وایه څه له راځې زمونږ د کلي زما دنګ ګلالي ملګري رانه په چل او په هنر یوړل مرګي ملګري د نور محمد بینوا ښکلي شازلمي ملګري لا د مرګي په دام کې ښکیل دي هم لامري ملګري لکه مرغای بیل یم له سیله وایه څه له راځې ستا لاره بیله زمونږ بیله وایه څه له راځې ډېره زیاته مننه ډېره مننه له بینوا صاحب څخه په مننې ارواښاد ریاض تسنیم وایي زیان مو لیده خو بیا مو هم دا عاشقي کوله زیان مو لیده خو بیا مو هم دا عاشقي کوله خلکو پیسې ګټلې مونږ شاعري کوله او دغه دنیا چې بلها کارونه په سر دغه دنیا چې بلها کارونه په سر چا به قصه د دې ټوټې زړګي کوله او خلکو ویل ګنې څه نوی خبر تا راوړی څومره په منډه راغلی څومره د تادي کوله او یو شهزاده اوس د لقمان په دوا نه رغیږي او ده به د سترګو د نرګس سره سیالي کوله او دا هم تاریخ دی چې د ښار نه تر درباره پورې روغ خلق چپ او خبره لیونی کوله هغه رحمان د معشوقو په نوکرۍ ژوندی و تسنیمه مونږ د سرکار هم نوکري کوله فدا محمد باران ته بلنه ورکوو فدا محمد باران صاحب ستړي مه شئ نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه ډېره مننه څراغ صاحب ټولو ملګرو ته سلام او مینه لوی اختر مو مبارک شه هیله ده خوښۍ مو په برخه شي غزل دی وایي زړه ته راتیر زړه ته ورتیر خو سره نه جوړیږو زړه ته راتیر زړه ته ورتیر خو سره نه جوړیږو یو بل ته ګران یو څومره ډیر خو سره نه جوړیږو او که هر څو راغله تر اغزن ما حوله تر ما که هر څو راغله تر اغزن ما حوله تر ما څوکه ترې تاو شوم چار چاپیر خو سره نه جوړیږو او د زړه پر خر ته ملحل شي د یو بل سندرې د زړه پر هر تم ملهم شي د یو بل سندرې ځکه ټپې وایو په شمیر خو سره نه جوړیږو او اوس چې په خیال کې هم کوي نو کوي نوې کیسې که تیر مو هر څومره کړل هیر خو سره نه جوړیږو او له ډېره درده یې ګودر کې دا خبره وکړه زما له ډېره درده یې ګودر کې دا خبره وکړه زما باران زما په څیر خو سره نه جوړیږو او یو غزل ده بریمن صاحب وایي نجونې مهربانې دي ځکه راته ګرانې دي او خدای خبر چې څه کیسه ولې قدردانې دي نیمې زړونه وڅیري نیمې ډاکټرانې دي موږ تکې تنها ګرځو څومره که پریمانې دي او ځینې لکه ستا سترګې سمې قاتلانې دي پیر او پلور په لوړ قیمت څه پکې ارزانې دي او ولې ځناور دي څه ولې مجرمانې دي او څه که جرم نه لري ولې بندیوانې دي او بوڅې کچې پکې کړي پیغلې ماشومانې دي او ښځې زیارت نه لري دا کیسې روانې دي او
ښځې زیارت نه لري دا کیسې روانې دي لرې مړه اخواشه چا ویل نادانې دي او هغه مصره بیا ارشاد نجونې راته ګرانې دي ویلې باران لالا ستا غزلې ورانې دي ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ویلې باران لالا ستا غزلې ورانې دي ویلې باران لالا ستا غزلې ګرانې دي له باران صاحب څخه په مننې قدرمنو لیدونکو ورځو لنډه شان دمه لرو له دمې نه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم په زړه مې ولې راورېږي څه باران خو نه یې هسې مې درد راویښوې زما درمان خو نه یې د مخ په پاڼه به دې څه خوږه غزله لیکوي د مخ په پاڼه به دې څه خوږه غزله لیکوي سپینه کتابه یادوم دې دومره ګران خو نه یې او د خیال هدهد دې راته ډېر ډېر پیغامونه راوړي د خیال هدهد دې راته ډېر ډېر پیغامونه راوړي دا مې خطا وه چې ویل مې سلیمان خو نه یې او ښکلیا سالار که مې د عشق د منزلونو نه کړې ښکلیا سالار که مې د عشق د منزلونو نه کړې بیا راته وایه چې دروغ وایي کاروان خو نه یې بیا راته وایه چې دروغ وایي کاروان خو نه یې قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د نیکمرغه لوی اختر ځانګړې اختریزه مشاعره ده هیله لرم چې ستړي شوي نه اوسئ او ډېره مننه چې تر دې مهاله موږ څارئ او زغمی مو د خپرونې په دې برخه کې له بلخ ولایت څخه راغلي میلمه شاعر او لیکوال رفیع الله ریحان ته بلنه ورکوم رفیع الله ریحان پپارې ریحان صاحب ستړی مه شي ریحان صاحب دا چې څه دې راوړي مهرباني لیدونکو سره به شریک لومړی تاسو ته سلام او د ټلویزیون ټولو لیدونکو ته همداراز ګرانو شاعرانو ته هیله لرم چې ټول به راته جوړ او روغ اوسي د صحت جامو کې به پټ وي یو نظم را سره دی د نظم نه مخکې یو څو بیتونه وایم چې ارشاد خوشحالی دی یو پسل شا خدای دی مل شا خوشحالی دی یو پسل شا خدای دی مل شا جینۍ زلف دی ول شا خدای دی مل شا او ستا د هیڅ ارمان په زړه کې خاورې نشي زما خوړین د زړګي تل شا خدای دی مل شا او ځه سیده زه بدرنګ یم بل پیدا کړه ځه سیده زه بدرنګ یم بل پیدا کړه ګړندی دی پسې پل شا خدای دی مل شا انسانیت دی درته نه وایم چې یاره انسانیت دی درته نه وایم چې یاره زړه دې ما غوندې ململ شه خدای دې مل شه او چې په زړه کې ځای در نه کړو ریحانه ورته وایه خدای دې مل شه خدای دې مل شه نظم ته راځمه هیله ده چې د ټولو د خوښې وړ وګرځي وایي تا کې څه دي تا کې څه دي کلیواله تا کې څه دي تا کې څه دي کلیواله مننه تا کې څه دي تا کې څه دي کلیواله چې نږدې را سره نه وي طبیعت مې بیخي بل رنګه خراب وي ستا انځور ویستلی نشم شاعرۍ کې مې خوند نه وي د کور شاوخوا انګړ مې زه و خدای راته سور اور وي د کور شاوخوا انګړ مې زه و خدای راته سور اور وي په اتاق کې مې په شین اسمان باران وي ستا تصویر مې په لاسونو کې لوند خشت وي ستا تصویر مې په لاسونو کې لوند خشت وي چې دا ولې آخر ولې تا کې څه دي تا کې څه دي تا کې څه دي کلیوالې چې نږدې را سره نه وي زندګي مې تر مرۍ وي رانیولې ټول وجود باندې مې زجر وي راوستی کله ژاړم کله خاندم لیونتوب را سره مل وي خپل ګریوان مې تر لمنې کړم څیرې او سینې ته مې ډب ورکړم په زوره ستا نامه په دیوال وکاږم غږېږم ته مې ځان یې ته مې روح یې ته مې ژوند یې تا کې څه دي کلیوالی
تا کې څه دي کلیوالې چې نږدې را سره نه وې ستا وعدې مې په وجود چاړې راکاږي د ژوند ساه اخیستی نشم خودکشۍ ته مې زړه وشي خیر دی راشه ماله دغه عذاب خلاص که ستا ترین وجود کې ستا په امن غیږ کې له دردونو مې دمه کړه ستا په امن غیږ کې له دردونو مې دمه کړه تا کې څه دي کلیوالې چې مې لاس په لاس کې ونیسي کوم وخت ټول وجود مې د ګلاب په شان غوړیږي او ایله مې بیا د ژوند سیوری روان شي ای قسم دی چې له ټول جهانه تیر شم که ښایست دی که کوم رنګ دی که نعمت دی بس چې ته یې راپیرزو کړې زه له خدای شکر گزار شم مننه ډېره زیاته مننه کتاب دې هم ډېره زیاته مننه ډېره مننه کور ودان خوشحاله مننه ډېره مننه له ریحان صاحب څخه مننه کله خو راشه شعري ټولګه یې دا ماته ډالۍ کړه ډېره زیاته مننه ریحان صاحب وایي اختر د نجونو مبارک شه اختر د نجونو مبارک شه زلمي د بل وطن مرغان دي لاړ بشینه وارث بریمن راغوالو وارث بریمن صاحب ستړی مشي اختر مبارک ستړی مشي اختر مبارک شه د ټولو هیوادوالو د لوی اختر مبارک وي هیله ده چې دا اختر په هیواد کې د سولې او امن اختر شي ډېره مننه امین یو غزل ده څراغ صاحب چې ارشاد بریمن صاحب درسونو کې ډېر مصروف شاعري سره څنګه والا شاعري شته لږ دومره ډېره نه ده ځکه مونږ مصروفیت ارشاد څه راوړي یو شعر دی چې عشق د مات غرور کیسه ده خو کوي بیانه عشق د مات غرور کیسه ده خو کوي بیانه پټ بساتې دغه شراب حلالوي بیانه مینه صحیح ده زه وفا درڅخه نه غواړم مینه صحیح ده زه وفا درڅخه نه غواړم زړه مې درکړی ورانېدو ته جوړوي بیانه دا رانجه واخله انډیوالې د یارۍ لپاره دا رانجه واخله انډیوالې د یارۍ لپاره دا سترګې پرېږدم دغسې توروي بیانه ډېر ښکلی دا بیت بیا ووایه ډېر خوندور دا رانجه واخله انډیوالې د یارۍ لپاره دا سترګې پرېږدم دغسې توروي بیانه زړه مې ماشوم دی شاید وډار شي له جبر نه زړه مې ماشوم دی شاید وډار شي له جبر نه خیال به یې ډېر ساتې جانانه ژړی به یې نه زړه مې ماشوم دی شاید وډار شي له جبر نه خیال به یې ډېر ساتې جانانه ژړی به یې نه نور د ګناه او د ثواب په کیسو نه پوهېږم نور د ګناه او د ثواب په کیسو نه پوهېږم زړه د خدای کور دی بریمنه ماته یې به یې نه دغه څو بیتونه نور دي چې خالونه څه کوو جانان څه کوو خالونه څه کوو جانان څه کوو د ځمکې خلک یو اسمان څه کوو خالونه څه کوو جانان څه کوو د ځمکې خلک یو اسمان څه کوو چې تا په کاڼو د نفرت وویشتو زیاتینو غم څه کوو ځان څه کوو ډېر خوندور چې تا په کاڼو د نفرت وویشتو زیاتینو غم څه کوو ځان څه کوو لکه خوشبو ته یو سهار راشه دلګیر صاحب لکه خوشبو ته یو سهار راشه پرېږده چې مونږ په ګریوان څه کوو دنیا د ناوې غوندې جوړه شوه دنیا د ناوې غوندې جوړه شوه مونږ د خاورو ماشومان څه کوو او چې ادا نه کوي ښایست څه معنا چې سودا نه یې تش دکان څه کوو چې ادا نه کوي ښایست څه معنا چې سودا نه یې تش دکان څه کوو او یوه روپۍ په جب کې نه لرو اوس بریمنه په جانان څه کوو ډېر خوندور ډېره زیاته مننه له بریمن صاحب څخه په مننې جلال الدین شیرزاد راغواړو له هغې نه وروسته به بیا ښکلی ترنم واورو جلال الدین شیرزاد صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی نیکمرغه لوی اختر مو مبارک شه
سلامونه نیکې هیله او پیرزوینې هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او د صحت په جامه کې پټ یاستئ. لوی اختر مو مبارک شه او دې ترڅنګ د افغانستان غیور ملت شهید پرور ملت ته هم د لوی اختر مبارکي وایم. هیله لرم چې دا اختر به په افغانستان کې د سولې یووالي او ورورولۍ بیلګه وي. یو غزل دی ریحان صاحب را باندې په زور دا انتخاب کړی دی نو دا دې ورته ډالۍ وي ځکه دا موسم هم مخکې چې راکلو باران ورېده د دغه موسم سره سمون لري. وایي په پاڼه پروت څک څک باران دی لکه ستا سترګې. په پاڼه پروت څک څک باران دی لکه ستا سترګې او زړه مې بیخي درپسې وران دی لکه ستا سترګې. خیر دی غلط شوم نه یار ما داسې نه ویلې. خیر دی غلط شوم نه یار ما داسې نه ویلې. خیر سهوه کېږي خو انسان دی لکه ستا سترګې. او نور زوروه مې مه راجګ مې کړه لوېدلی یمه. څراغ صاحب نور زوروه مې مه راجګ مې کړه لوېدلی یمه. ګوره تکلیف کې مې ټول ځان دی لکه ستا سترګې. او ورنږدې کېږمه چې چې دې بیا به نه رغېږي. ورنږدې کېږمه چې چې دې بیا به نه رغېږي. ځان سوځوي ټول په تاوان دی لکه ستا سترګې. او زړه مې درزېږي ای شیرزاده په تا څه ونسي. زړه مې درزېږي ای شیرزاده په تا څه ونسي. نن مې طبیعت ډېر سرګردان دی لکه ستا سترګې. یو بل غزل دی وایي ژوند د پرېږدم دی زندګۍ پرېږدم دی. ژوند د پرېږدم د زندګۍ ژوند د پرېږدم د زندګۍ پرېږدم دی. په بالا اوړه معشوقۍ پرېږدم دی. او دنیا وفا چا سره نه ده کړې. دنیا وفا چا سره نه ده کړې. یو ورځ به ځم درنه نړۍ پرېږدم دی. او موږ پښتانه په پښتو ښه ښکلي یو. موږ پښتانه په پښتو ښه ښکلي یو. ای رواجونو کې پردی پرېږدم دی. که تر منزله مې ملتیا کوي ښه. که تر منزله مې ملتیا کوي ښه. که نه نو بیا ګوره څپلۍ پرېږدم دی. او آواز دې غلی دی سلګو نیولی. ترنک صاحب آواز دې غلی دی سلګو نیولی. تنها شیرزاد ښه یم شپېلۍ پرېږدم دی. ډېره زیاته مننه. له جلال الدین شیرزاد صاحب څخه زښته زیاته مننه. کور مودان رفیع الله ریحان شیرزاد صاحب له بلخ ولایت نه زموږ ستاسو پروګرام ته راغلي. کور مودان اوس هم وار ورکوو ښکلي ترنم ویونکي ذبیح الله رحیمي ته. ذبیح الله رحیمي صاحب راغواړو. سلامونه تا ته په تالار کې ټولو ملګرو ته سلامونه. لکه څنګه چې د سولې خبرې روانې دي الله دې کامیابي کړي. غواړم د سولې باره کې یو شعر ووایم. دغه ښکلی او جانان افغانستان خدایه جوړ که دغه ګران افغانستان. دغه ښکلی او جانان افغانستان خدایه جوړ که دغه ګران افغانستان. د خیال شغلې خدایه یو په دعا کړې. د خیال شغلې خدایه یو په دعا کړې. زما زړه دی زما ځان افغانستان خدایه جوړ که دغه ګران افغانستان. دغه ښکلی او جانان افغانستان خدایه جوړ که دغه ګران افغانستان. دا د جنگ لمن به ټوله یوه ورځ شي. دا د جنگ لمن به ټوله یوه ورځ شي. او د مباشي ستومان افغانستان خدایه جوړ که دغه ګران افغانستان. دغه ښکلی او جانان
افغانستان خدایا جوړ که دغه ګران افغانستان خدایا جوړ که دغه ګران افغانستان راسئ پټې کړو د سولې په صدر کې راسئ پټې کړو د سولې په صدر کې د الیاس د زړه درمان افغانستان خدایا جوړ که دغه ګران افغانستان د الیاس د زړه درمان افغانستان خدایا جوړ که دغه ګران افغانستان دغه ښکلی او جانان افغانستان خدایا جوړ که دغه ګران افغانستان خدایا جوړ که دغه ګران افغانستان ډېره زیاته مننه واه کور ودان ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب ډېره مننه ما ته د درویش صاحب بیتونه را په یاد کړل ویم چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شو که زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو که زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼې به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي نعمت الله جرأت ته بلنه ورکوم نعمت الله جرأت جرأت صاحب ستړی مه شي اختر دې مبارک شي سلامونه نیکې هیلې څراغ صاحب تاسو ته راغلو میلمنو ته او د مشرانو جرګې تلویزیون ټولو لیدونکو ته لوی اختر مو مبارک شه هیله ده چې دا اختر د سولې او امن او تلپاتې سولې اختر واوسي څراغ صاحب راوړی خو مې یو غزلګوټی دی خو د هغې نه مخکې یو څو بیتونه وړاندې کوم وایي که تیزې دي که ستاغې که ترخې د یار خبرې که تیزې دي که ستاغې که ترخې د یار خبرې په ما لګي د شاتو نه خوږې د یار خبرې او ریباره ته به ستړی شي زه نه ترې ستړی کېږم ریباره ته به ستړی شي زه نه ترې ستړی کېږم بس وایه راته څومره چې کوې د یار خبرې او زړګیه نورې څه کړې بس غزل پکې پوره دی زړګیه نورې څه کړې بس غزل پکې پوره دی شاعرې د یار سترګې زمزمې د یار خبرې راځم غزل ته وی نن هغه د اصلاح شوې تر دې حد او اندازه نن هغه د اصلاح شوې تر دې حد او اندازه ګرځوي په لاس تسبیح غورځوي جام او پیاله او ستا په ما کې څه دی کار که زه ښه کوم که بد ستا په ما کې څه دی کار که زه ښه کوم که بد که دوزخ ته ځم نو زه ځم ته دې خپل جنت ته ځه او که نشوي که خمار ورته لاس په نام ولاړ یم که نشوي که خمار ورته لاس په نام ولاړ یم که یاري وي د پیمه خو ما لږ لرې ترې ساته او ستا د مینې کتاب وایم کموي مې که بسر ستا د مینې کتاب وایم کموي مې که بسر د ژوند لاره راته ښایي ستا سپېڅلې فلسفه آخري بیت دی ایوبي صاحب وی چې آخري بیت دی د جرت په زړه کې ته وې ته خبر هم وې که نه د جرت په زړه کې ته وې ته خبر هم وې که نه زمانه په دې ګواه وه ستا نامه یې اخیسته د توجه څخه مو نړۍ مننه او مننه څراغ صاحب له جرأت صاحب څخه په مننې سترګو پسې راته د حمیم صاحب څو بیتونه را په یاد کړل ویم که تکرار مې بخښنه غواړم وی جهان ټول دیوال دیوال دی زه ناهیلی شم که نشم جهان ټول دیوال دیوال دی زه ناهیلی شم که نشم ناممکن پکې وصال دی زه ناهیلی شم که نشم او هغه سترګې چې پر سر یې زه له ټولې دنیا تیر وم اوس د بل د کور مشال دی زه ناهیلی شم که نشم او طلایي ویښتان دې ګوره
پکې سپین تارونه ښکاري. نن مې پام شو دا څه حال دی، زه ناهیلی شم که نه شم. ستوری عبدالرحیمزی راغواړو. ستوری عبدالرحیمزی. عبدالرحیمزی صاحب ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شي. سلام، مینه و ادب. په دې هیله چې رک روغ به اختر مو مبارک شه. څراغ صاحب د غزل څو بیتونه دي چې ارشاد. له هرې حافظې ځینې هېرېږم لکه لمر، له هرې حافظې ځینې هېرېږم لکه لمر، د مخ د غره تر شا چې ډوبېږم لکه لمر. د ورځې ستا په لټه لمدې وچې لټوم، د ورځې ستا په لټه لمدې وچې کچ کوم، د شپې د غرونو څمڅو کې ویدېږم لکه لمر. او که ټول ستوري راټول کړم او یو بل شمس ترې کړم ساز، که ټول ستوري راټول کړم او یو بل شمس ترې کړم ساز، نو بیا به د سپوږمۍ په درد لګېږم لکه لمر. شفیق لالا څه نوي دي چې ای مخمورې وا مخمورې، ای مخمورې وا مخمورې، ستا راز پاشه سترګې وایي چې خپلوانه د منصورې. ای هفت رنګې وا هفت رنګې، ته نه سپینه نه توره او نه سمه غنم رنګې. ای ملنګې وا ملنګې، هغه وخت چې زه ماشوم وم ته مشهوره وې په دنګې. ای درونه وا درونه، ستا خبره به آخر څوک کړي تر بیرونه تر بیرونه. ای مجذوبې وا مجذوبې، بیا دې راغ د سترګو سور دی، بیا دې راغ د سترګو سور دی، جام کې ډوبه که غروبې. او ای خودبینې وا خودبینې، ستا ککیو کې ولاړم هی ما وینې هی ما وینې. ای درویشې وا درویشې، سل کوژدونه دې خبر کړو خپلې پاڼې کله ویشې. واه ډېر خوندور، ډېر علي. واه درویشې واه ډېر خوندور. ای درویشې وا درویشې، سل کوژدونه دې خبر کړو خپلې پاڼې کله ویشې. ای کاواکې وا کاواکې، سترګې ستا انګوردانې دي. ای کاواکې وا کاواکې، د چا غم در سره نشته، ګرځه ګرځه سینه چاکې. او ای دل پاکې وا دل پاکې، سترګې ستا انګوردانې دي او ته ټوله انګور تاکې. ای دفزنې وا دفزنې، ورکه ډنګ چې وار را وار کو پښې لاسونه ملاوې څڼې. ای دفزنې وا دفزنې، د سکوت رنځ مونږه وژني لګوه د مستۍ ستنې. ای نیزنې وا نیزنې، دا سیندونه په نڅا کړه په سما کړه غرونه ونې. ای ملوکې وا ملوکې ښې در رسي، ای ملوکې وا ملوکې ښې درځي، ځان دې کوڼ کړی دا زمونږ آواره کوکې. ای داغدارې وا داغدارې، بیا دې زوږ د بلتانه دی، دا ټول ښار وهي بغارې، دا ټول ښار وهي بغارې. ډېره زیاته مننه. له ستوري عبدالرحیمزي څخه مننې. له بغلان ولایت څخه راغلی ځوان شاعر او لیکوال عبدالوهاب مومند ته بلنه ورکوم. عبدالوهاب مومند. سلامونه تاسو ته او د تلویزیون ټولو قدرمن لیدونکو ته هیله ده چې ښه اختر ولرئ، اختر مو بختور شه. خوشحاله اوسئ. مخکې له غزل نه اول خو مې تصمیم دا و چې زه باید یو نظم وایم، خو فکر کوم د غزل مې نه وه لیکلی، دا اکسپایر شوی نه ده تر اوسه پورې. ارشاد. نو مخکې له غزل نه غواړم یو څو بیته وایم. وایي هره پاڼه د خپل شعر په تورو سیا کړم، هره پاڼه د خپل شعر په تورو سیا کړم، د کلیاتو په هر بیت کې دردېدل دي، او لوی دریاب کې شاعري یوه بیړۍ ده، لوی دریاب کې شاعري، لوی دریاب کې شاعري یوه بیړۍ ده، چې بیلتون ناره ترې وشي کړېدل دي، او د پتنګ مینه له شمې څخه غواړه، د پتنګ مینه له شمې څخه غواړه، په وصال کې د وزرو سېزېدل دي، په وصال کې د وزرو سېزېدل دي. غزل دی وایي په ښار کې ګونګسي دي، چې بیا جنگ په وینو سر شي، په ښار کې ګونګسي دي چې بیا جنگ په وینو سر شي، رښتیا خبره دا ده
چې دوی جنگ غواړي وطنه او دا کور دې راته وران کړل ها چنار په لمبو سوځي دا کور دې راته وران کړل ها چنار په لمبو سوځي زموږ د پښتنو تاریخ بدرنګ غواړي وطنه او غیرت د اباسین سپو په څیر محکم پکار دی غیرت د اباسین سپو په څیر محکم پکار دی نه دا چې په هیڅ څه باندې دوی ننګ غواړي وطنه او نفرت ګردونه ناست دي د هندارې په مخ باندې نفرت ګردونه ناست دي د هندارې په مخ باندې تصویر د مقابل لوري بیرنګ غواړي وطنه او زمونږ دا طبیعت هم زهرجنو بوټو ډک دی زموږ دا طبیعت هم زهرجنو بوټو ډک دی د ښکلي بوی لونګ په ځای دوی بنګ غواړي وطنه او د فکر ازادي غواړم خو دوی مې فکر قید کړي د فکر ازادي غواړم خو دوی مې فکر قید کړي غلام فکر غلام دی موږ همرنګ غواړي وطنه او په ښار کې ګنګوسې دي چې بیا جنگ په وینو سر شي رښتیا خبره دا ده چې دوی جنگ غواړي وطنه مننه په آخر کې یو دو بیت د ترنک صاحب ته ډالۍ وي وایي جوړ بشي ناروغ وي د دې عصر طبابت کې نو جوړ بشي ناروغ وي د دې عصر طبابت کې نو دومره شفا بخش هم خدای لرلی په لونګو کې او ټولې ښکلاګانې سپینو خلکو په نصیب نه وي مینه کله کله میلمنه شي غنم رنګو کې مینه کله کله میلمنه شي غنم رنګو کې ډېر زیاته مننه ډېره زیاته مننه له عبدالوهاب مومند څخه وایي رباب راواخله نغمې وکړه رباب راواخله نغمې وکړه د اختر شپه ده زه پرې غم غلطومه د اختر شپه ده زه پرې غم غلطومه زموږ همکار او لیکوال ماشاءالله تکړه ژباړن هدایت الله همت ته بل نه ورکوم همت صاحب ستړي مشئ خیر راغلی اختر مو مبارک شي ستاسو مبارک شي ډېره مننه او ملګرو ته ټولو لیدونکو ته دوستانو ته د اختر مبارکي وایو خدای دې وکړي چې ټول برک روغ وي دا خو داسې ده لکه خپل کور کې چې څوک دعوت شي بیا مې په زړه کې مینه په ظاهر کرکه په زړه کې مینه په ظاهر کرکه فطرت یې څکه او ښکلي څکه اوس سنجیده شو ځواني راغله اوس سنجیده شو ځواني راغله ګزار په وریځو ګواښ په لیمکه یو غزل دی څراغ صاحب چې موږ لیوني وو هر سړی به مو د ځان ګاډه موږ لیوني وو هر سړی به مو د ځان ګاډه په نه سړي او په سړي به مو ځان خان ګاډه موږ لیوني وو هر سړی به مو د ځان ګاډه په نه سړي او په سړي به مو ځان خان ګاډه ژوندون استاد دی او له هر چا بیخي ښه استاد ژوندون استاد دی او له هر چا بیخي ښه استاد ګنې هوښیارو خو چټي مو ځان نادان ګاډه ژوند دی چې نه مرې ډېر به واورې ډېر به وګورې ژوند دی چې نه مرې ډېر به واورې ډېر به وګورې زموږ په دور کې رقیب هم ځان انسان ګاډه او هغه یو ځل په ماهیپر کې په روان موټر کې په روان موټر کې زما په ولي شو ویده ځان مې اسمان ګاډه ډېر خوندور د همتي په ژوند کې څه و خو په تا ښه و د همتي په ژوند کې څه و خو په تا ښه و تا ته خوشحاله و په تا یې ځان ودان ګاډه ډېره مننه ډېره زیاته مننه ډېره مننه ملګري به ستړي شوي وي راځئ چې ترنم اورو حنیف ته سل ته بلنه ورکوم حنیف ته سل د هسک څښتن تعالی په نامه شروع کوم سلام او نیک هیلې تاسو ټولو ته وړاندې کوم نیکمرغه لوی اختر دی تاسې راغلو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو ته مبارک وي ترڅنګ یې د مشرانو جرګې د تلویزیون ټولو کتونکو ته مبارکي وایم ما سره انتخابي غزل ده د کاروان صاحب غواړم هغه هم درته ووایم هغه نه وروسته بیا په ترنم کې ټپې دي غزل داسې ده
سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه ورکې ورکې را پیدا شه حسینه در پسې مړه شو مرور را پخلا شه سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه ما لیدلې دومره نه وو د پاچا د لور نازونه ما لیدلې دومره نه وو د پاچا د لور نازونه مړې بس دې دومره بس دې مکیزونه مکیزونه یو ناڅاپه غېږه راکړه یو ناڅاپه غېږه راکړه کټ 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 شه په خندا شه سولې راشه سولې راشه ورکې ورکې را پیدا شه دا د زړه غوټې مې ټولې د غوټې غوټې راټولې دا د زړه غوټې مې ټولې د غوټې غوټې راټولې میانان در پسې مړه دې که غاټول دې که غاټولې په پستو ګوتو یې سپاړه د ګلونو مسیحا شه سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه ورکې ورکې را پیدا شه اختر نږدې د یار راشه مبارکي به یې یو بل ته ورکوونه اختر زما په نصیب نشته زه د وصال په تمه ستا یم مړ به شمه اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مسافر اشنا مې کلي ته راځي نه زما سلام دې په هغو وي چې اختر ورځ بغیر له یاره تېروینه ستا د ورېښمینې لونګۍ زار شم په سر د ستا دی کږه زه در سره ځمه سولې 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 راشه سولې راشه په هوا راشه مرغۍ شه سولې سولې خافرې شه په هوا راشه مرغۍ شه سولې سولې خافرې شه پر افغان وطن دې ویړه د خوږې مینې کې ګدی شه د نهیلې زړه په تاخ کې د امید بله رڼا شم
سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه ورکې ورکې را پیدا شه دا وطن به مې جنت وي دا وطن به مې جنت وي ژوند به مینه محبت وي ژوند به مینه محبت وي پر ځان به یې راشه پر ځان به یې راشه سولې ډېر دي کا قیمت وي سولې ډېر دي کا قیمت وي د کاروان وطن دردمند دی ته یې درد لره دوا شه سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه ورکې ورکې را پیدا شه سولې راشه سولې راشه سولې راشه سولې راشه ورکې ورکې را پیدا شه زخته زیاته مننه سولې راشه سولې راشه د کاروان صاحب خوندور کلامو د حنیف تسر تسل په خوږه ژبه مو واورېد ورزو قدرمنو لیدونکو لنډه شان د ملرولو د مینه وروسته بیا هم موږ له تاسو سره یو ملتیا مو غواړم وی ورونو اختر ته خویندې بوتلې ورونو اختر ته خویندې بوتلې بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې دینه بې ورونو خویندې دیوالو ته ناستې دینه د مشرانو جرګې ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ مننه چې د اختر ځانګړې خپرونه اختریزه مشاعره څارئ دلته له موږ سره د هېواد له ګوټ ګوټ نه تکړه شاعران په ټوله کې د قلم خاوندان راټول شوي دي وار ورکوم ځوان شاعر ولی خان ځلاند ته ولی خان ځلاند سلامونه او مینه درنښت د لوی اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم خدای دې وکړي چې دا اختر د تل پاتې سولې په هیله وي مهرباني څه مو راوړي دي استراق صاحب یو غزل دی تکراري هم دی خو بل را سره نه و خوند وکړي ملګرو ته به تکراري نه وي دلته لکاڼو څنګه د اوبو زما تمنا په کار دی لکاڼو څنګه د اوبو زما تمنا په کار دی له لیوني خیال مې پوښتنه خامخا په کار دی او تا چې لیدلی تود باران په مازدیګر هم نه وي تا چې لیدلی تود باران په مازدیګر هم نه وي بیا خو په دې خبره هم ډېره ژړا په کار ده او بس کیسه دا ده چې ته لاړه شه بیخي مه راځه بس کیسه دا ده چې ته لاړه شه بیخي مه راځه ما مې د خپلو ابشارونو ته بقا په کار ده او ځلانده نن یې تګ خوشبو خوشبو راوشیندله ځلانده نن یې تګ خوشبو خوشبو راوشیندله نن خو د ماتو قدمونو تماشا په کار ده ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه وی ولی خان ځلانده مننه وی نه زه د چا په مثال شوم نه څوک زما په مثال تسنیم صاحب وایي نه زه د چا په مثال شوم نه څوک زما په مثال زړه عجیبه څیز دی لا په دې حالت کې نه دی خوشحال اوس یې قدم پورته کومه په خپل ځان اږدمه اوس چې قدم پورته کومه په خپل ځان اږدمه ما خو ګڼنه دا دنیا د خپلې لارې دیوال او سترګې د څومره منظرونو نه راتېرې شولې د هر تصویر په شان ولید یو تصویر د زمان عبرت افغان ته بلنه ورکوم عبرت افغان ته سلام مینه و ادب سراغ صاحب تا ته او ناستو ملګرو ته او د لوی اختر مبارکي ټولو لیدونکو ته وایم په سر کې یو څو بیتونه دي
او بیا کوچنی غوندې غزل ستا په دې تصویر کې نور څه نه ښکاري ستا په دې تصویر کې نور څه نه ښکاري غم اوښکې او درد پکې ډېر ښه ښکاري یو پکې یادونه قدیمي دا ستا بل پکې یو خوب او خیال ډېر ښه ښکاري او نن مې یو ماشوم پوه کړ چې وې چېړه نن مې یو ماشوم پوه کړ چې وې چېړه یار چې غوسه کېږي نو ډېر ښه ښکاري او غزل داسې دی چې ما د خیالاتو د نړۍ انځور کړ ما د خیالاتو د نړۍ انځور کړ یو څوک مې خپل د زندګۍ انځور کړ نور مې له غم سره ورباندې اعلان کړ نور مې له غم سره ورباندې اعلان کړ په زړه مې بند د لیونۍ انځور کړ او بیګا تاجدو کې مې ښه وژړل بیګا تاجدو کې مې ښه وژړل خدای ته مې وړاندې د نړۍ انځور کړ راته یاد کړه راته یاد کړو د چا سره ننګي راته یاد کړو د چا سره ننګي یو چا رامخته د نتکۍ انځور کړ او اخري مقطع داسې ده چې شوله مې یاده هېره شوې شپېلۍ بینوا صاحب شوله مې یاده هېره شوې شپېلۍ افغان چې رسم د کوچۍ انځور کړ افغان چې رسم د کوچۍ انځور کړ مننه توجه نه مو ډېره مننه له افغان صاحب څخه په مننې قدرمنو ګډونوالو د خپرونې البته د مشاعرې د پای شیبې دي نو نوید الله بارکزي ته بلنه ورکوم نوید الله بارکزی سلامونه او نیکې هیلې راغلو شاعرانو لیکوالانو ته او د مشرانو جرګې ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم په اختر دې هم ورته مبارک وي راګرځم یو غزل ته وایي چې دنګه ونه ملا نری ده شینوګۍ ده دنګه ونه ملا نری ده شینوګۍ ده زما خوښه دا جینۍ ده شینوګۍ ده د دې کلي ځوانان ټول پسې مړه مړه دي د دې کلي ځوانان ټول پسې مړه مړه دي په ښایست کې ښاپېرۍ ده شینوګۍ ده او رقیبانو له یې څنګه جزا ورکړه رقیبانو له یې څنګه جزا ورکړه څه چلبازه لغمانۍ د شینوګۍ ده رقیبانو له یې څنګه جزا ورکړه څه چلبازه لغمانۍ ده شینوګۍ ده او نن مې مور ته یو خبره پټه وکړه نن مې مور ته یو خبره پټه وکړه څنګه دنګه غرسنۍ ده شینوګۍ ده او له نوید سره یې زړه دی لګېدلی مننه له نوید سره یې زړه دی لګېدلی تخلص بارکزۍ ده شینوګۍ ده د توجه مو ډېره مننه کوم نورو شعران وخت نه نیسم ډېره زیاته مننه له نوید څخه مننه درنو لیدونکو له تاسې او د مشاعرې له ګډونوالو له ټولو مننه کوو چې تر دې مهاله مو موږ وزغملو ومو څارلو په ګران هېواد افغانستان کې موږ ټول د تلپاتې سولې په هیله یو د ټلویزیون له ټولو همکارانو نه مننه کوم چې په نشتو امکاناتو باندې دلته زموږ د قلم خاوندان راوبلل او مشاعره یې جوړه کړله په دغو بیتونو سره مشاعره پای ته رسوم وایي خدایا تا ته مو پناه ده خدایا تا ته مو پناه ده موږ نیولې هیله ستا ده خدایا تا ته مو پناه ده موږ نیولې هیله ستا ده ته مو وساتې پرده کې راپسې خوله د هر چا ده ته مو وساتې پرده کې راپسې خوله د هر چا ده په ګران هېواد افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله الله مو مل شه ښاد او بریالي اوسئ